اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې مونږ په داستان باندې خبره کړې وه او د هغې تعریف او د هغې مختصر شان تاریخ او د هغې هغه وخت سره ضرورت په دې مونږ خبره کړې وه. اوس نن په دې مونږ خبره کوو دا راغونډو ځکه په یو لیکچر کې کوو چې دا څیزه اوس څوک نه لیکي، یعنې دې ضرورت پاتې شوی نه دی. دا بعد یو زمانه وه او تېره شوه لاړه، بس هغې کې چلېدو. نن سبا داستان نه څوک مني او نه د داستان چې کوم دی وخت دی او نه داستان دپاره چا سره ټایم شته دی. او نن سبا انساني مسایل دومره ډېر دي چې هغه مونږ په خپل لیک کې ادیبان او شاعران ونغاړي. دا هم ډېره لویه خبره ده. خیالي او تصوراتي او مافوق الفطرت دنیا خو پرې کې ده که نه. نو په دې کې چې کوم دی کیسه ده، پلاټ دی، کردار، مکالمه، مافوق الفطرت، عناصر، مثالي کردار او تخیل او رومان، تجسس، د بیان رنګیني، غیبي امداد، پند و نصایح، اوږدوالی او اختتام دی. ده دې کې مونږ اول خبره کوو په کیسه باندې. ټیک شوه؟ د واقعاتو مجموعې ته کیسه ویلی شي. کیسه څه شی دی؟ د واقعاتو مجموعه ده. څه واقعات شوي دي. که یو واقع وي، که تاسو خیال کړي کله او موږ بیانو، نه د څوک کیسه نه وي، و یو واقع بیان کړه یا یو حادثې رودا دي ویلو. خو چې کله واقعات وي پکې، واقع نه بلکې واقعات وي، جمع وي، نو بیا هغې ته مونږ کیسه وایو. نو کیسه څه شی دی؟ د واقعاتو مجموعه ده. دې ته کیسه ویلی شي. ساده الفاظ وایي، که مونږ عام څوک پوښتنه وکړي چې کیسه څه ته ویلی شي، نو موږ به چې د واقعاتو مجموعې ته کیسه ویلی شي. ټیک شو؟ ډېر پکې نه ځو، دا په خپل په ناول کې او په ډرامه کې بیا په تفصیل سره ځو، چونکې هغه د وخت ضرورت دی. بل څه چې دې پسې کم دی نو هغه پلاټ دی. مخکې د رودات کې هم تاسو وویل د پلاټ باندې هم خلک خبره کوي، خو پلاټ یو نوم دی او خلکو اورېدلی دی چې پلاټ دی. نو پلاټ څه ته ویلی شو؟ پلاټ څه شی دی؟ نو پلاټ دا کومه کیسه چې ده او په دې کیسه کې دا کوم واقعیت چې مخې ته راځي، د دې واقعیاتو ترتیب او تنظیم ته پلاټ ویلی شي. د خبرې ته مو خیال دی؟ فار ایگزامپل تا ګوره دا موږ سره یو کیسه ده که نه، دا یو واقعه دا وشوه دا وشوه دا وشوه دا وشوه، ټیک ده؟ خو دا واقعیت غیر مربوط دي. په ناول کې به غیر مربوط وي، نه بخښنه غواړم په دغه کې په داستان کې به غیر مربوط وي. دا سره نوټ کړئ، صرف په ناول کې او په ډرامه کې او افسانه کې به مربوط وي. یعنې هر راتلونکې واقعه به د مخکینۍ واقعې انجام وي، تسلسل به یو بل سره ربط وي. خو دا واقعیت دي. دې واقعیت ول ترتیب ورکومه، دا ایک ده، دا دو ده، دا تین ده، دا چار ده، دا پنج ده، چې ټیک ده که نه؟ داسې کومه چې دا ایک راولمه بیا ورپسې چې راولمه، ټیک ده؟ بیا ورپسې تین راولم، بیا ورپسې دو راولم، بیا ورپسې چار راولم. دې ته خپل ترتیب ورکو. دا ترتیب پلاټ دی. اوس په خبره پوه شو که پوه نه شوئ؟ په کیسه کې چې کوم واقعیت مخې ته راځي، کوم واقعیت پېښ کېږي، دغه واقعیتو ته یو منظم ترتیب ورکوله دې ته پلاټ ویلی شي. مونږ وایو چې د افسانې پلاټ کمزوری و، یعنې چې کوم واقعیت افسانه نګار مونږ ته په افسانه کې وړاندې کوي، هغې کې مخکې وروستیوالی پکار، یعنې هغه پلاټ هغه واقعیت خپلو کې بل سره مربوطه نه وي، نو مونږ وایو پلاټ یې کمزوری و. د خبرې ته مو خیال دی؟ یا ناول شو یا ډرامه شوه، نو پلاټ چې کوم دی دا د فکشن، دا د ملا تیر دی. چې پلاټ کله اخوا دېخوا شو او پلاټ په ګرفت کې رانغلو، نو ته چې څومره لیکل کوې، که افسانه لیکې که فضول دي، دا یې به هېڅ نتیجه نه راوځي، نه به هغې ته څوک ښه افسانه، ښه ډرامه او ښه ناول ووایي، تر څو پورې چې دې واقعیت مربوط نه وي. نو پلاټ چې کوم دی دا د واقعیاتو ترتیب ته وایي. واقعیاتو ترتیب او تنظیم دا پلاټ دی. دې کې موږ مختصر ټول په یو لیکچر ختمو که نه. دې نه پس موږ سره چې کوم بل څیز بیا راځي هغه دی چې هغه دی بیا کردار. کردار هم ډېره اسانه خبره، ګرانه خبره نه، مخکې په دې موږ خبرې کړې وې که نه. کردار چې کوم دی په افسانه کې، په ډرامه کې، په پلاټ فکشن کې چې کوم کسان زموږ مخې ته تېرېږي راتېرېږي، کله کله را مخې ته کېږي یا بار بار را مخې ته کېږي، کله کله یا بار بار، دا کردارونه دي. تاسو به مخکې اجلاس کې افسانه لوستې وي او اورېدلې به هم وي. نو هغه افسانه کې ګوره چې کوم کس څه دغه کې دا کردار دی، څومره نومونه چې په افسانه کې دا دي هغه ټول کردارونه دي. ډرامه کې
چونکه اوس تاریخ یافته دور دی کتابي ډراما خو تقریبا چې مفقود ده ولې چې څوک نه ګوري البته ریډیوي ډراما او د سکرین ډراما د دې رواج دی نو تاسو په ډراما کې ګورئ کردار یو بل سره دغه کوي حرکات سکنات وغیرہ نو دا کردار دی یعنی په داستان کې چې کم ښځې یا سړي مونږ ته بار بار یا کله کله مخې ته راځي دا کردارونه دي خبر ته خیال دی د داستان سړي یا ښځې چې مخې ته راځي ټیک شو ها دې پسې بیا اهم څه چې کم دی نو هغه مکالمه ده مونږ ترتیب کې روان یو هغه څه شی دی مکالمه ډایلاګ چې ورته په انګلیش کې وایي که نه او مونږ ورته مکالمه وایو نو د دې کردارونو ترمنځ چې کم پاس مونږ خبره وکړه چې کمې خپلو منځ کې خبرې اترې کېږي ته مکالمه وایي خو د مکالمې صرف ډیفینیشن شو اوس مکالمه بیا په داستان کې یا په ناول کې یا په ډرامه کې راوستل او د مکالمې په ذریعه باندې انجام ته تلل دا بیا بېله خبره ده بیا خپل استازي غواړي هنر غواړي او هغه بیا علم غواړي دانش غواړي بېله خبره ده خو مکالمه وایي دې ته مونږ دلته صرف دا مونږ دې دپاره کوو چې مونږ ته ناول دپاره لږه لاره اسانه شي چې مکالمه مونږ صرف ډیفینیشن وپېژنو بیا بل ته مونږ د مکالمې په اهمیت باندې خبره کوو چې مکالمه څنګه پکار ده بېله خبره ده نو د دوو کردارونو ترمنځ خبرو اترو ته څه ویلی شي مکالمه د کردارونو ترمنځ خبرې ټیک شو مکالمې نه پس بیا مونږ سره چې کم دی په دې کې چې دی مافوق الفطرت عناصر دي ده مافوق الفطرت عناصر چې کوم دي هغه بیا دې پسې دا څه چې دی نو دا صرف اور صرف تر داستان پورې محدود دی د داستان نه علاوه باقی ادب د دې څیز بالکل مخالف دی څنګه چې ما عرض مخکې وکړو چې زمانه وه چې داستان پکې چلیدو اوس د داستان ضرورت پاتې نو دارنګې د مافوق الفطرت خبرو هم ضرورت پاتې نه دی مافوق الفطرت عناصر هغه عناصر دي هغه عنصرونه دي چې هغه مونږ سره په حقیقي ژوند کې مونږ ته په نظر چرته هم نه راځي په دې کې چې کوم دی پوه شو پیریان دي او قدم په قدم به تاسو ته پیریان او دیوان او خاپیري او که نه بدر جمال او سیف الملوک او که نه داسې قسمه څیزونه خو تر اوسه پورې مونږ سیف الملک جیلم دی خو تر اوسه پورې مونږ دا ونه کتئ چا ویلي چې یاره ما سیف الملک لیدلی دی چې دې جیل ته راغلی دی یا بدر جمال مونږ لیدلی ده چې دې جیل ته راغلی ده یا ګلندامه مونږ لیدلی ده یا تورابان دیو مونږ لیدلی دی خو د تورابان دیو ګلندامه بدر جماله سیف الملوک دا یو روایتي مونږ ته سینه په سینه باندې را منتقل شوي دي مونږ تاسو څه نه څه حد پورې دي نه خبر یو حالانکه حقیقت او حقیقي وجود د دې بالکل نشته دی لکه څنګه چې مونږ سره په ادب کې هغه مونږ به طور علامت استعمالو هغه ټیک دی اوس هم استعمالیږي مونږ هما استعمالو او هما مو څه پورې چا لاس کې نه دی نیولی چا کتل هم دی چې هما څنګه دی نو دغه رنګې په مفعول الفطرت عناصرو کې به په داستان کې تاسو قدم په قدم پیریانه دیوانه خاپیري او جادو غیبي امداد اسم اعظم حضر علیه السلام سره ملاقات یو بل پیر سره ملاقات چې پیر سره ملاقات وکړي پیر به تاته دعا یا پیر په دم واچولی دین چې راغو لاس به پرې راکاږي که نه دا قسمه خبرې په دې کې دې ته ویلی شي مافوق الفطرت عناصر چې د هغې حقیقي ژوند سره هېڅ تعلق نشته دی یعنې که داسې وی نو دا دله مال په دې دومره کرونو خلکو کې اوسه په کربونو خلکو کې به یو قسم داسې نو چې هغه دغه راواخلي چې راغه لاس پرې راکاږي او ځان دغه کړي هر څه نه تپوس کې په منډه دی ولې روزګار مسلې دي دا که نه جي د روزګار مسلې نو دې ته ویلی شي مافوق الفطرت عناصر ټیک شو که نه غیر حقیقي عناصر ټیک شو چې د هغې روزمره ژوند سره یا حقیقي ژوند سره هېڅ قسم تعلق نه وي بل چې کوم دی د ناول دی نو هغه مثالي کردار دی د ناول هیرو یا هیروین به داسې وي چې د دنیا ټول صفتونه به په دې کې وي دی به مثالي وي څه شی به وي
مثالي د دنیا څومره صفاتونه دي کنه څومره طاقتونه دي دی به داسې مافوق الفطرت طاقتونو مالک بوي دي یعنی په هوا بایولوژي نه لن کې چې په هوا انسان نه دی الوته کنه خو د دې هیرو او هیروین چې کوم دی د سره به داسې طاقتونه وي چې به مافوق الفطرت وي او دی به د جهان ټولې خوبې د فضات کې داستان نویش چې کوم دی پوښا بځای کوي نو دې ته داسې کردار ته مونږه مثالی کردار ویل شو ټول هر قسم خبر دغه به کدی د خیر مجسمه وي محمدن خیر 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 داسې خیر به چې د حد نبم او فرښتونه به مرخوي او کده کې د شیطان ماده وي نو به دومره د بده ماده پکې دومره بیا بدتر وي چې شیطان نبم به دی دوګو ته وړاندې نو دې ته ویل شي مثالی کردار څو ته ویل شي یعنی د په مثالی کردار باندې هیرو وي د هیروین وي او په دې کې بهر قسم طاقت وي د بهر څه کولای شي هر څه به د پاره ممکن دي یو څه به ناممکن نه وي د پاره ټیک شو بل چې کم مونږ سره سیس دي نو هغه د تخیل او رومان د تمامو او به مالک ورته وي ها بل مونږ سره چې کم دي نو تخیل او رومان دا کې ناول داستان نویس چې کوم دی داسې دنیا ته کاری ځان سره بوزي چې هغه دنیا دغه په وهم خیال او تصور کې نه وي نو چې د په وهم خیال او تصور کې نه وي مافوق الفطرت دی د حقیقي ژوند لري خبره ده نو دې به داسې عناصر داسې دغه دنیا بدل تاکي چې قریب او وخت چې کوم دی پوه حیران بشي چې کردارونه وګوري هغه دنیا وګوري دغه دنیا عجیب المخلوق وګوري خلک وګوري نو د ارسه بس شی وي د پاره دا بده د پاره دا سی وی چې یو نوې شي زبوي داسې دنیا سیل پې کوي کنه داسې دنیا ته بوزي چې هغه په وهم کې ناراضي اولته به حیوانات هم خبرې کوي نباتات جمادات هم خبرې کوي حالانکه دا عموم ممکنه نه ده نه چتهونه بوټو خبرې کړې دي اوسه پورې او هغه خبرې مونږ نه کوو کنه مونږ د عام ژوند خبرې کوو او نه چاته کانو بوټو خبرې کړې دي نه چاته زناورو خبرې کړې دي نو دې ته ویل شي رومان چې دې به داسې تخیل دنیا ته دې بوزي چې د په خیال خاطر کې بم نه وي ټیک شو چې کم کس هغه وي دا مافوق الفطرت عناصر شو بل د تجسس چې کم دی نو دی باندې دا د فکشن اهم چیز دی دا مونږ ته تلوسه ویلې شو خبرته یې خیال دی دا هغه چیز دی چې کاری په دې کشمکش کې مبتلا شي چې اوس بس کیږي خو دا تر دې دمه پورې څومره خبرې مونږ وکړې دا په داستان کې دی دا د حقیقي ژوند لري یعنی په ناول کې په ډرامه کې په افسانه کې به داسې نه وي تجسس به هم داسې نه وي خو دلته کې به دا مونږ په دې کاری په دې کشمکش کې وي چې اوس بس کیږي د انسان بس کوي دا دیو سره مقابله ده دیو بس کوي انسان به ګټي که دیو به ګټي څه به کېږي څه به نه کېږي لګي داسې قسمته چې تا په تشویش کې واچي چې څه به کېږي اوس داسې قسمه دغه ته عنصر ته څه ویلی شي دې ته تجسس ویلی شي چې څه به کېږي اوس ټیک شو بل دې پسې چې کوم دی مختصر کوي چې هغه د بیان رنګینی نو دې بیان چې کوم دی نو دا به اکثره مسجع مکفا وي تصنع به پکې وي مړه بناوټ به پکې وي فطري به نه وي څه شی به نه وي فطري به بالکل نه وي دې کې به او مونږه مخکې په نثر کې خبره کړو کنه مکفا مسجع نثر وغیرہ دې کې به داسې قسمه دغه ډېر دي د دې بیان رنګینی به دی رنګین بیان به وي او کاری به دا بیان هم په خپل گرفت کې اخلي دا بدا کوي بل دا چې غیبی امداد دا بیان شو کنه هیرو چې کله په سم مشکل کې پنځو شي په سم مشکل کې گیر شي نو د غیبی امداد کیږي د به د مشکل نه وځي او دا سی بوزي چې هغه به زموږ سره عقل نه ډیر بالاتر وي اوس مثلا کومه په یو پنجره کې گیر شو یو انسان مونږ د حقیقت خبره کوو مونږ به په دې لرګي پای بزور کو کوس پنی دای په دغه بزور کو مونږ به مزه دغه کیږي کمزوري کیږي به کیږي به مونږ به مات کی ورزه
میاشت پس بیا مات کو 2 میاشتې هغې نه به راوځو خو دې به داسې نه دی پنجره کې بند एकदम به بار راوتي بیا په خبره پوهېږئ زما که نه پوهېږئ एकदम به راوځي دا غیبي امداد دي سره که نه دا داسې قسمه هغه په د ناول کې وي بل دی چې اوږدوالی چې کوم دی دا د ناول شر دی اوږد به وي دی څه شی به وي اوږد به وي که نه خو دا ساري داستان دا دی څه شی دا دی شرط اول شرط دی ما تاسو ته په شروع کې یو خبره کړې وه چې په هغه زمانه کې چې کله داستان رایج و نو خلکو سره وخت ډېر و مصروفیت کم و نو هلته به اوږده لیکونه به مخې ته راتلله نو چونکې اوس وخت مختصر دی انسان سر ګرولو ته اوزګار نه دی نو ځکه داسې زونه هم د دغه نه لرې شو سکرین نه لرې شو خبرې ته مو خیال دی نو دې کې به دی چې اوږدوالی به پکې وي اوږد به وي خو اوږدوالی به داسې وي چې په دې کې به دلچسپي برقرار وي دا نه چې اوږد شي او کاري بس وایي چې مله لړی کا تجسس په دې کې به دلچسپي دومره برقرار ساتي تر اخره پورې چې کاري څه د ګرفت نه بهر لاړ نه شي کاري ته بالکل مضبوط په موټي کې نیولی وي او اوږد به وي ټیک شو او اخري بل دغه دی کې پند و نصایح پند و نصیحت په دې کې به پند او نصیحت وي دا پند او نصیحت د کردارونو په ذریعه هم کېدی شي دا پند او نصیحت د مکالمو په ذریعه هم کېدی شي دا پند او نصیحت براه راست هم کېدی شي دا پند او نصیحت په ادبي انداز کې هم کېدی شي خو دا به واضح نه وي چې په ده باندې دا ګمان راشي چې ماته نصیحت کوي لکه مخکې که تاسو ته خیال کړی نو دا کې په تکل کې موږ دا خبره کوله چې په تکل کې به تکل لیکونکی یا تکونکی به په دې کې خپل کاري ته پیغام ورکوي نصیحت به کوي خو داسې طریقې سره به کوي چې کاري په ځان پوه نه شي دې ماته نصیحت کوي او چې کله تکل ولولي او سوچ وکړي دې به وایي چې او دا خبره داسې ده داسې نو دې به ترې نصیحت او پند واخلي خو په د لوستو په دوران کې به دا احساس نه کوي دا احساس ورته وشو نو بیا دا تکل پاتې نه شو دا بیا پند او نصایح یو لیک شو نو دې کې به هم پند او نصایح وي خو په داسې انداز به وي چې برملا به نه وي ظاهر به نه وي او اخري جز چې کوم دی هغه د اختتام دی او اختتام به داسې وي چې د هیرو په خوښه باندې به وي دی پکې کامیاب وي د کامیابي پکې ښودل کېږي په هیڅ صورت باندې به هیرو او هیروین ناکامیږي نه په داستان کې په هیڅ صورت هر صورت کې به دې ته کامیاب ښیي او داسې به کامیاب ښیي چې بالکل سپرمین به ته جوړی په دغه دا کې کومه معاشره کې د داستان کومه معاشره ده او په دې کې د ژوند تېروسته موږ ته د داستان په سکرین باندې مخې ته راځي په دې کې به یې سپرمین به وي او کامیابي به 100% نه بلکې 500% به په لاس کې وي دا به کامیاب وي دا د ناول مختصر دغه مونږ وکړه مختصر هم ځکه که ډېر په تفصیل کې نه ځو چې دا څیز مونږ لیکو نه د لیکلو ضرورت یې نشته دی چې ضرورت یې نشته صرف پېژنګلو پکار ده چې مونږ انټروډکشن وکړو پېژنګلو مو وکړه او باقي لیکو نه او که چېرته که څوک خبره کوي سره په مونږ 15 منټه بحث مباحثه خبره کولی شو یعنې په دې مونږ پوه شو چې دا داستان څه ته ویلی شي که نه او دې نه پس چې به مونږ څه کوو نو به مونږ په هغې باندې تفصیل سره خبره کوو ځکه چې زموږ د حقیقي ژوند ترجمان دي که دمه پورې تاسو کې څه د دې په حواله باندې چې کوم مونږ ویل که څوک ملګری څه سوال کوي بالکل